زیورات له لرغونو وختونو څخه کارول کیږي. د مصر د فرعونیانو په وخت کې زیورات د قدرت او مذهبي عقیدو نښه و. په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې زیورات د شتمنۍ او ټولنیز وضعیت نښه وه. نن ورځ زیورات د فیشن او شخصي ښکلا یوه مهمه برخه ده، خو دغه زیورات لکه تاج، پڼې، بازوبند، ګوتې، ګوشوارې او غاړهبند په افغاني ټولنه کې ښځینه او نارینه د ښکلا او شوق په موخه کاروي. له فیروزې، عقیق، لاجوردو، بیروج او زمردو څخه جوړې شوې ګوتې هغه زیورات دي چې د هیواد په شمال کې ډیر مینوال لري. یکی از عقیق بسیار خوبیش است. یکی از فیروزی نیشاپور است. یکی از لاجورد افغانستان است، از بدخشان. یکی از بیروچ است. فهمیدین؟ اینی را میگن زمرد پنجشیر است. بلخ کې د زیوراتو پلورونکي وایي د زیوراتو څخه ګټه اخیستنه د شوق کار دی او کاروبار یې د خلکو په اقتصاد پورې تړلی، ځکه خلک پیکه شوی دی. دوی زیاتوي تر ډیره یې بازارونه په بهرنیو وګړو ګرم وي، خو د لارښوونې څوک نشته چې دغو وګړو ته د هیواد لاسي صنایع ور وپېژني تر څو له دوی پیر وکوي. فروشات مال کوزه صاحب اینمین نقره است، همه انگشتراست. یگان نفر نقرهایی که ریزگی میاره از اون برای ما میگیریم دیگه. اینمین انگشترا را یک کاروبار خوب است، مقصد میشه دیگه. یک ذره اقتصاد مردم ضعیف است، سال وقت کاروبارا خوب نیست. انشالله روز به روز خوب شده میره. خارجی ها که میای، خارجی ها را باید وقتی ترجمان که همکاری باید بکنه که بیاره در داخل زرگری بیارن، معرفی کنین زرگری سی صنایع دست است، این همینجا جور میشه. بر از او این رشد ترجمان ها باید بیتن، اینجا بیارن صنایع دست برشان نشان بده که صنایع دست. وقتی خارجی صنایع دست ببینه، طبعا یک لاکت میخره صنایع دست، گوشواره میخره صنایع دست. بلخوا د دې زیوراتو تولیدونکي هم د خپل کار د کمزوري کېدو خبره کوي او وایي چې د پخوا په پرتله فرمایشونه لږ راځي. دوی غوښتنه کوي چې که د بهرنیو هیوادونو د ویزو په اخیستو کې اسانتیاوې رامنځته شي، د زیوراتو تولید به زیات کړي او له هیواده بهر به صادرات وکړي تر څو د هیواد د لاسي صنایعو لیدلی نوم بیا را ژوندی کړي. انگشتر فروشی یا جواهرباب مشکل اصلیش همین حساب ویزا است. حالا ما مثلا یک نگین زمرد افغانستان داره، یاقوت داره، لعل است، اینا را اگر رکاب جور کنیم یا مثلا تراش کنیم، نگین جور کنیم، مشکل اصلی بردن از خارج است، چون در بازار داخلی او قدر در فروش نمیرسه. یک سهولت از طرف دولت اگر شود، مشکل ویزا رفع شود. سابقه بود نمایش‌ها دیگه بود، اونجا تجارا می آمد، بعض خارجی ها می آمد، باز اونها وقت زیاد فرمایش میداد. در این روز خیلی سال است که همی نه نمایش است، نه دیگه است، نه نمایشگاه است. ورته مهال د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي له ګڼو هیوادونو سره یې خبرې کړي او د ویزو ستونزې به یې ژر حل شي. دوی دغو صنعتکارانو ته ډاډ ورکړه چې زمینه به برابروي تر څو د دوی لاسي صنایع له هیواده بیرون صادر کړي. کوشش کوو چې موږ په د نورو همسایه مملکتونو سره هم خپل هغه تګ و راتګ ورکړه و راکړه کې سهولت راولو او د ازبکستان هیواد سره چې ترمیز د آزاد بازار دی، دلته انشاءالله تعالی داسې خاص مشکل نشته. دوی کولی شي چې په آزاد ډول باندې خپل لاسي صنایع دوی بدون د ګمرک څخه، بدون د کوم مالیې څخه هغه بازار ته ویسي او په هغه بازار کې نړیوال خلک هلته راځي او دوی څخه پروشات کوي. د بلخ ولایت د فرهنګیانو په خبره په وروستیو کې د خلکو کمزوري اقتصادي وضعیت په دودونو او کلتورونو پوره اغیزه کړې، ځکه خو یې ځینې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د دوی په وینا که دولت کلتوري برخې ته پوره پام وکړي، ډاډه دي چې ټول پخواني دودونه به ژوندي پاتې شي. زیار الکوزی، امید راډیو، مزار شریف.